مشهور سندرغاړی دلراج سره د ماستر علي حیدر په شاګردۍ کې څه شوي و چې د ماستر علي حیدر سره یې شاګردي کوله. ماستر علي حیدر ورسره کوم داسې غلط کار کړی و چې نن سبا په سوشل میډیا د هغې په باره کې ډېرې زیاتې خبرې روانې دي. دا ټول معلومات تاسو موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې د ټول هر څه نه خبر شئ او ټول معلومات تاسو ته هم ترلاسه شي. خوږو دوستانو، ماستر علي حیدر او دلراج چې دلراج یې شاګرد وه او شاګردي ورسره کوله. دلراج چې د ډېر ماشومتوب نه سندرې ویل شروع کړي او د ډېر ماشومتوب نه یې سندرې ویلې چې د هغې یوه سندره ډېره زیاته مشهوره شوې او د هغې نه بعد هغه ډېرو زیاتو خلکو خوښه کړله. خو هغې نه بعد چې دلراج سندرې ویل ډېر زیات شروع کړل، نو هغې غوښتل چې زه د یو داسې سینګر سره شاګردي وکړم چې هغه یو ښه کار ماته وښیي او د هغه نه زه کار زده کړم. نو د ماستر علي حیدر سره یې کار شروع کړی و چې د ماستر علي حیدر شاګردۍ کې نور هم داسې ډېر شاګردان او دا پکې هم وه. خو د دې په باره کې داسې ویل کېږي چې ماستر علي حیدر د دې سره داسې غلط کارونه کړي وو چې دې ته به یې شاګردي هم ښودله، کار به یې ورته هم ښودلو، خو دې باندې به یې هغه غلط کارونه هم کول. دغه وه چې په سوشل میډیا ډېر زیات خپاره شوي دي او د ماستر علي حیدر په باره کې دغسې ویډیوګانې راځي. خو خوږو دوستانو، د دې په باره کې داسې څه دغه نشته دی چې څنګه ورپسې خلکو راجوړ کړي دي. دا هسې دروغ دي او هسې دروغ ورپسې خلکو راجوړ کړي دي چې ماستر علي حیدر به د دلراج سره داسې کارونه کول. دا هسې خلکو ویډیوګانې پې جوړې کړي دي او د هغې بدنامي کړې ده او د خپل ویوز او د لایک دپاره یې داسې خبرې د دې دواړو په باره کې کړي دي. ماستر علي حیدر چې د دې نه زیاتې شاګردانې نورې هم تېرې شوي دي، نو هېڅ داسې څه د دې په باره کې نه دي راغلي چې دې داسې کارونه کړي دي. خو دا هسې خلکه دروغ وایي او دروغ ورپسې راجوړوي. خوږو دوستانو، دا د ماستر علي حیدر او د دلراج په باره کې چې دا ویډیو وه، نو غوښتل مو چې تاسو هم د دې حقیقت نه خبر کړو او تاسو یې هم وګورئ، نو ځکه مو تاسو سره شریکه کړه.